جهانګیر په مسلو باندې موږ خبرې وکړې چې دا د ایجوکیشن سیستم مسلې دي که موږ اوس دا ووایو چې ستاسو په خیال باندې حل د دې څه دی؟ اول خو دا ده چې پروفیشنل ټیچر دی چې هغه سټوډنټ موټیویټ کړي. د دې نه مخکې چې کوم دی نو موږ سره چې کوم دی داسې منسټر پکار دی، داسې ګورنمنټ پکار دی چې د هغې صرف چې کوم دی نو پریارټي چې کوم دی د عام ولس شي، د عوام شي. او دا چې کوم 2.5 کروړه ماشومان دي د دې باره کې موږ یو سیریس چې کوم دی نو سوچ وکړو، په دې باندې کینو، په دې باندې چې کوم دی موږ میټینګونه وکړو. او د 2.5 لکه ماشومانو کې ترجیح بیا داسې ترتیب دی چې څه پکې پرایویټ ادارو کې، څه ګورنمنټ ادارو کې، بیا څه مدرسه کې دي چې کوم ایجوکیټډ پیپلز کې دي که نه جي. نو که موږ وګورو نو په دې کې د پرایویټ ادارو هم چې کوم دی نو ډېر اهم رول دی. خو په پرایویټ ادارو کې موږ سره چې کوم دی نو مختلف پرابلم دي، نو د هغې سره هم چې کوم دی نو ناسته پکار ده. که هغې ته مطلب وسایل ضرورت وي یا چې کوم دی نو ته داسې د ټیکنیکل ټریننګ ضرورت وي چې د هغې ورسره موږ چې کوم دی نو خبرې وکړو. او بله دا سرجي زموږ غټه مسله یو دا ده چې څنګه زموږ یو ورور به یې خبره وکړه چې په یونیورسټۍ کې موږ سره اوس سټوډنټس چې کوم دی په سیمسټرو کې یا چې کوم دی نو په یونیورسټي ټایم کې ایجوکیشن ترلاسه کړي، نو کمپنیز چې کوم دي نو هغې پکې لږ چې کوم دی نو دوی سره لږ ریلیشن پکار دی. لکه بهر که موږ وګورو نو چې کم سټوډنټان فارغېږي د هغې نه مخکې چې کوم دی کمپنیانو اپروچ کړي، باقاعده د هغې چې کوم دی نو یو سیمینار کېږي چې موږ ته داسې پروفیشنلز پکار دي، سټوډنټان هلته سی وي جمع کړي، هلته چې کوم دی اپروچ کړي. په یونیورسټۍ کې ورته دننه چې کوم دی یونیورسټي دا فیسلټي پرووایډ کړي چې کمپنیز راشي او سټوډنټس دې ټول چې کوم دی نو په یو انټریکشن وشي او د هغې ته چې کوم دی نو فیسیلیټیز میلاو شي. زموږ دلته چې کوم دی نو د بده مرغه چې سټوډنټ چې کوم دی نو څنګه یو ملګري خبره وکړه چې ټول چې کوم دی نو ایجوکیشن یو تیوریټیکل دی، پریکټیکل لایف یې نشته یا پریکټیکل ایکسپیرینس نشته. چې بیا کمپنیانو ته ځي نو هغې ورته موږ له ایکسپیرینس کس پکار دی. نو ایکسپیرینس به هلته راځي چې موږ سټوډنټان فیسیلیټیټ کړو، دې ته انټرنشپ ورکړو، پیډ انټرنشپ. او بله دا سرجي چې کم د میټریکولیټډ سټوډنټ شو یا پی سی کوالیفاید سټوډنټ شو نو دې ته چې کوم دی نو دا سکالرشپ موږ ډېر ترلاسه کړو، ځکه چې دې ته چې کوم دی فاینانشل پرابلم ډېر شي تر دې پورې چې پیرنټ هم چې کوم دی نو هغه شانتې بیا فیسیلیټیټ کړي نه، ګران هم شي ورته. او بله دا چې هغې دقه ذهن کې یا د سټوډنټانو یا د ټیچرانو یا خاص کر د پیرنټ دا سرجي دا یو ټراینګل دی چې مطلب د سټوډنټس د ټیچر ده او د پیرنټ د دې کوارډینیشن څومره سټرانګ وي دومره به چې کوم دی نو ایجوکیشن مخکې ځي. نو د دې کاونسلنګ پکار دی. اول خو د ټیچر کاونسلنګ پکار دی چې مثال زموږ په سوسایټي کې کوم دا غټ غټ پرابلم دي، موږ سره د سوشل میډیا یوز شو یا مثال موږ سره اوس تلیسیمیا پیشنټ شو. او سرجي زه خپله یو پروفیشنل ټیچر یم، یو پرایویټ اداره کې سبق وایم. خو زه چونکې بلډ اکټیویست پاتې شوی یم نو شکر الحمدلله زما په سکول کې چې کم واړه دي نو هغې ته د دې پته شته چې د بلډ څومره ګروپونه دي، مطلب تلیسیمیا پیشنټ څنګه وي، کم ځوان چې کوم دی نو څومره وخت کې بلډ ورکولی شي، څومره ټایم کې. نو مطلب دا ده چې موږ دا سوشل چې کوم پرابلم دي دا چې کوم دی نو په تعلیمي میدان کې کیدو او د سټوډنټس په دې پوه کړو، ماشومان پې د دې کاونسلنګ پې کړو، دې پې پوه کړو. نو انشاءالله د ماشل ری چې کوم موږ سره غټ پرابلم دي نو په هغې کې د ټیچر کلیدي کردار دی، خو چې دوی کله دا کردار نباو کړي د دوی د وړومبۍ کاونسلنګ د ټیچر پکار دی، بیا د سټوډنټانو کاونسلنګ پکار دی چې موږ دا ټیچران په دې پوه کړو چې تاسو بایولوجي کیمسټري هم ښایې، خو په دې معاشره کې چې کوم موږ سره غټ غټ پرابلم دي دا که سارټ آوټ کړي، په دې د سټوډنټان پوه کړي. خاص کر اوس موږ سره د نشې د ایډکشن چې کوم خبره ده سټوډنټ چې کوم دی نو په معمولي خبره چې کوم دی نو د معاشرې داسې څه خلک یې هغې چې کوم دی نو په طریقه چې کوم دی نو نیګیټیوټي طرف ته لاړ شي، نو موږ په دې هم پوهېدلی شو.